نن 300 کاله مخکې اورنګزیب بادشاہ ستا د دې بادر کلی رحمان بابا په ازرخانه ادیره کې خښ دی. اورنګزیب ورته وویل چې رحمان بابا کله کله راځه ما ته خپل اشعار وایه. ویل زه او ستا دربار ته درتللو اشعار ویل. ویل او که نه. ورته ویل غوږ کېږده چې ډومبی شعر درته وویل. ورته اورنګزیب نن پترخ کې مې جالال په لاس کې مې جام دی. نل پترخ کې مې جانان په لاس کې مې جام دی. ځکه اورنګ د زمانې زما غلام دی. نل پترخ کې مې جالال په لاس کې مې جام دی. ځکه اورنګ د زمانې زما غلام دی. زه د یار تصویر پترخ کې د میو جام په لاس کې. اے اورنګزیب په خدای قسم زه تا خپل غلام ګڼما. نو ته به ماله راځې که زه به تاله درځم. بیا ورته څه وایي؟ وی اورنګزیب کا آرایش د تخت و تاج کا. بادشاہ ته وایي اورنګزیب کا آرایش د تخت و تاج کا. خو مرګې به دا تخت و تاراج کا.